د نن ورځې څلور تازه او مهم خبرونه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونو ډالرو ته لوړه شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وایي د 1401 کال د وریل لومړۍ نیټې څخه د کب تر شلمې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې ده. ریاست الوزرا اقتصادي معاونت پر ټویټر لیکلي په تیرو 1400 لمریز کال کې د صادراتو کچه 850 میلیونه ډالر وه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د معلوماتو پر بنسټ د دې صادراتو 90% ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکیه، ترکمنستان، هندوستان، تاجکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. په داسې حال کې چې د پسرلي موسم په رانږدې کېدو دی، د کندوز ولایت ابدان دښته یو ځل بیا په تفریحي سیمو باندې بدله شوې ده. دې دښتې ته هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه کسان په میله ورځي. په دغه تفریحي ځای کې د میلو سربیره د جمعې په ورځ ورزشي لوبې هم کیږي. کابل ښاروالۍ وایي په ملک اصغر څلورلارې کې د ښاري ښکلا یو سمبول ګټې اخیستن ته وسپارل شو. ښاروالۍ ویلي د دغې څلورلارې د ښکلا چارې د خصوصي سکتور په مالي مرسته د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت په 6 میاشتو کې بشپړې شوې دي.